او د خرڅ څه کی اوس او نو خبره کوه دا د ټیپینګ کارت خبرې کوي د کمارې غوا د کمارې غوا د پچو قیمت کړي او د هغه صوبات جوړ کړي دغه په وسه شابه داسې نه د چوکۍ خوري داسې نه چوکۍ پسې چوک دا یو کنه سو خرڅ خدای دې هم ساته خرڅ نه کی کوته به بوزنو Jalil Sharani, video editor and photography ideas for Pakhtun Culture official YouTube channel and Facebook page. So beautiful video creator, thanks. السلام علیکم. جلیل شرانی مراغلی د سب ډیویژن درازین دی دمال مویشي د څارویو منډي د راسره حضرت خان دی غویونه مطلب هر مال راغلی دی منډي خو ماشاءالله کال په کال ډیره غټاږي حضرت خان راسره د منډي لرالې ته څه پوسه راوستی د کلیوال نه پوښتنه وکړه ما 200 چکې راوستلي وو خرڅ مه که او په نغدې مه ورکړه څوک مه د کلوبو پور ورکړي دي تیمور شاه یې بولي هغه نه دي خرڅ کړي په هغې کې مطلب د بل کال په دغه باندې سټ څنګه د منډي دا یاره ډیره ښه ده دلته کې ښه پسونه ملاواږي تقریبا 30,000 50,000 40,000 25,000 بودگان ملاواږي 150,000 2 लाख 120,000 130,000 هر شی مله کلیوال تا چې راوستلی د نام کلیوال یو بل رسراله تا مال راوسره یو کړهلو راغله منډي چکر راغله کتلو راغله څنګه د منډي کې د مالونو وکړه ګرمه ده بس شامنده ده ان شاء الله ګرمه ده دغه پوسه چې کومه ده په درې کم شپېته کې دی ډېر مست شی دی که نه نو دا به د درازین دی په منډۍ کې هر قسمه مالونه مندېږي دلته له موږ سره اوسئ دغه ګورئ راسئ پوښتنه وکړه کومه ځای راوستی دی د سلیمان تخم راوستی دی خاص د ځنغوزو والا دی که نه د غرو پوسه دی اچھا په درې شپېته دې بیه کړی صرف به د لوړه خوله ورکوله په درې شپېته ارزانه دی سخت او په قلم ساتلی دی اوس کوم کاوه خو یې کوئ کوم نه کاوه پاته بس قیمت یې څو دی چې قیمت بیا اتیا کې درکوو مه کوه ظلم دی ګرمي هم شروع ده خپله انټرویو ورکړه مالونه څنګه دي وړیا دي که ګران مالونه ښه دي مالونه ګران دي اچھا او مختلف تقریبا پیسې بیا چې څو کړې نغدي درکوي نغدي وي تاسو د کال په دا شپه به درکوو بس نغدي دي نغدي او سره نغدي دي اچھا څه خاصه سپات شغه بیا له بل یې د باد درکوي هغه به زنغوزو بیا ته څه وای قرباني صحیح ده کنه ده صحیح ده وړه جاته سلام علیکم کلیوال ستړی مې جوړ برابر د کم ځای د غمال د لکم ځای راوستلې دي واړم راوستي دي او په سم راوستي دا ټیم الحمدلله یو پاته دی او شپږم خرڅ کړی دي اچھا په څو قیمت کړی دی په 4000 روپۍ او نور به خرڅ کړی دی په 50,000 روپۍ مر کړی دي شپږ دانې او دا یو پاته دی دا یو کنه سو خرڅ خدای دې هم ساته خرڅ نه کی کوته به بوزنو خلک ریټینګ سوي خلک لکه د منډي اخیر ډیر ښه دی په قیمت دا کم ځای نه راغله پرواړې باندې دلته ډیر په زور راغلی دی شپږ په سم راوړي دي دا پنځم خرڅ کړي دي دا یو راته ولیاړ دی 50,000 چلیدل دی 50,000 او دا له کم مناسله بل ورځ کړي لا بل څو ګلاسونه خرڅي څوک مالونه خرڅي له موږ سره اوسه سلام علیکم دا غوا ساده جسه ها خبرې کوي د کمارې غوا د کمارې غوا د پچو قیمت کړی ده د کم ځای نه راوستلې ده کم ځای نه راوستلې ده راوستې لمور کې ده دلته خبره وکړه بیا د پچو قیمت کړی ده په 1.5 लाख په 1.5 लाख څو شپې د سوي دي د غایوه د راوستې ده بعد به وخت یې دی پان واسه دا نن ښه بیا نغدې روپۍ غواړي او که ته بله یې د ورکې یا ته بله یې نه ورکو نغدې غواړ سره شاباش په 1.5 लाख ځوان سندر غواړي سره اچھا قرباني به په کاش سترګې مرغې پښې روغې دي لمور یې راوستې ده بیا خبره وکړه د اسخندران د کم ځای نه راوستلي دي او څورې خرڅ شوي دي په څو دي ګران دي وړیا دي اسخندران خو صحیح ریټ باندې موږ ورکوو د خلکو د قربانۍ دپاره راوتلي یو د خلکو خدمت کوو هم له قیصره راوستي دي اوس خرڅوو په 1,00,000 دانه په 1,00,000 دانه نغدې روپۍ باندې څو د خرڅ که څو ولیاړ دي 19 دانې مو اخیستې وې دا ټیم دا دوه ولیاړ دي شاباش اوس دا دوه دانې ماله نه راکوې چې د کال په دا شپه یې در کوم پیسې لاله قربانۍ بعد نه قربانه د دوه پیسې ولیاړې دي ښه مطلب دا به خرڅې هغه پیسې به ورکوو او بیا دې څنګه سږ ګران دي که وړیا دي پر اوسه ښکار خو ریټونه ښه دي روټۍ له جیبه در باندې پرې کاږي او که دغه پکې ګټلي نن به له جیبه یې نور دا راته ووایه چې مالونه څورې خرڅوي دي څورې پاتې دي دا مالونه پاتې دي او د خرڅ
څه کی اوس او نو خبره کوه دا به ټیپینګ کارت بیا به دا ستا مال له بله ځای خلک راځي ښه بس مال د ادي ولیار دی چې خرڅ یې غي بوتلې دي نور د منډه ډاکه ده او څنګه دا منډۍ سړه ده که ګرمه ده مالونه خرڅاږي که نه خرڅ منډه شاله گزاره کړی ښه بیا په نغدې ورکوې که به په پور ورکوې ناغلی اچھا حاجي صاحب ته له کومه خوا یې ما غم زله لري ځای له غرم راوسته دي هر کوم ځای دی نوم ښه اخله د مغول کوټ شاباش 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 بیا څه خرڅ که نه څه خر نه دی لږ مال پاته دی وچلې دی هلکه دا د مغول کوټ والا ډېر پکې راغلی دی پته نسته دا له کومه تا څه تیش راوستی تا له کومه ځای راوستی تلې درازین ده شاباش الو سلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب دا د کومه ځای راوړی دی سپکاش کې دا مله پنډۍ څخه راوړی دی بیا د بسو ورکوي بیا ما خرڅ کړی نه دی کړی مې دی ته اوس ما خرڅ کړی نه دی اچھا ګوا مطلب د کښې دا د استغاث سوداګر خپل دم خرڅول دی کړې نور هم هو ښه بیا اوس یې ته بله یې د په څو ورکوې په تاریخ ته بله یې د نه ته هوښ کو ورکوم په 16,000 اچھا دا راته ووایه چې پرون د څه خرڅ کړه که د نه که خر هارون ما نه دی خرڅ کړی او نن منډۍ کونه وهلې او نن هم نه دي یا نن ما هم نه دی بیا خو به ډوډۍ له جیبه خورې اجسا ډوډۍ له جیبه چېرته تیبون به وهو اچھا دا راته ویل له کومه ځایه د راوړي دی یې د کومې کلا اول مې توس له شاله پنډۍ څخه مې راوړي شابه شابه ګوا مطلب بیا خو ستا اختر هم دلته رالی په درازنده کې دلته مې شناختګانې په د پرواره کې هغو له ورته هغو د هګۍ صوبات جوړ کړی دغه به اوسه خورم شابه 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 داسې نه وي چې دلته چوکۍ خورئ چې داسې زه نه پازنم دلته اوس چوکې نه بخوي خان هغه ته ورونه ولاړ دي د هګۍ صحبت وکړو اوس پسونه خلک خوري چوکه د ریړۍ د ټیر غوندې شای هغه دی کاکونه حاجي صاحب ته به خپل انټرویو ورکړې څنګه دی دا حقیقت خبره ده که حقیقت یې وبوله اچھا دا پنډۍ ځای راغلی دی ولې دغه کړی دی هو دغه کړی دی بس بیا بیا ته خرڅوي چا دا ناشته کړې ده په پیاز پورې او په پیاز پورې ناشته کړې ده او نن هم مړۍ نه ده خوړلې نن هم نه خوري مال نه دی خرڅوي پارون یې نه ده خوړلې داسې سوداګر تباه دی که نه هلې مخ ته پورونه پر باندې ته مال خرڅاږي نه او که نه تباه دی د مړۍ په ځای تیبون وو تیبون وایي تیبون وایي څه نه